اوس به موږ څه توصیه کوو د سپینګیرو ته؟ موږ ته حیا شرم راځي چې موږ یو سپینګیري ته به توصیه کوو، خو بعضې بس خدای داسې حالات راوستی وي چې په دې سپینه ګیره د هغوی دا خبرې، د هغوی دا درسونه ډک د حسد او د کینې نه وي، د حسد او د کینې نه، تر څو چې د حدیث، د قرآن، د فقه په درسونو په د مجلس کې، جماعت کې، مدرسه کې، په ځای د دې چې د اتفاق، د اتحاد، د مینې، د محبت، د یووالي خبرې خورېږي، هغه د بې اتفاقۍ او د حسد بوی راځي د هغوی د خبرو نه. ځینې خو بیا داسې وایي چې پنجپیریان دې هم خدای وبخي، وابیان دې هم خدای وبخي، خو د پیران دې خدای نه بخي. دا څومره ړانده دي، د دوی دا زړونه د حسد نه ډک دي. صحیح ده، په پیرانو، په صوفیانو کې به غلط خلک وي، په هر جماعت کې، په هر مکتبه فکر کې غلط خلک شته، صحیح خلک هم شته او غلط خلک هم شته. ترجمه د قرآن یا تفسیر د قرآن دا یو علم دی، علم. محمد ابن سیرین حتی د ډیرو صحابو تابعینو نه یو روایت راځي په مقدمه د صحیح مسلم کې چې ان هذا العلم دین، دا علم دین دی، علم د قرآن، علم د حدیث، علم د فقه، علم د تفسیر، دا علوم، دا دین دی، دین. فانظروا عمن تأخذون دینکم، د چانه چې تاسو د خپل دین حاصلوئ نو د هغه په باره کې تحقیق وکئ چې دا څنګه انسان دی. بازار کې چې عادي شی هم دا سبزی م اخلو نو هغه شخص نه اخلو چې دا ابا او قبا او دا ظاهر شریعت سره برابر وي، چې دا به ښه سړی وي، دا به دروغ نه وایي. بازار کې هم سودا د هغه چا نه اخلو چې هغه له ښه سړی وي. نو د دین په حاصلولو کې باید هم ډېر دقت نه کار واخیستلی شي. داسې یو چا سره تفسیر او ترجمه او درس وویلی شي چې آینده ستا هم خراب نشي او ته هم سبب د فساد د جامعې دپاره جوړ نشي. خبره داسې ده چې عارف بالله مفتی محمد فرید رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم دی، صوفي عالم دی، ډېر ښه د عصر لوی مفتی اعظم، اوس وفات شوی دی، نور الله مرقده. هغه نه فتاوه فریدیه کې یو پوښتنه شوې ده چې د پنجپیریانو وهابیانو نه درس ویل څنګه دی؟ وایي درس ویل ته نه دی پکار. ځکه زه د تجربې درته ووایم، پنجپیری وهابی خو مسلمان دی، بعضې مسایلو کې ورسره اختلاف لرو. هندو سره چې ته سبق وایي او د هندو کتاب مطالعه کې هغې نه به هم ته متاثره کېږي، نور خو پرېږده. حتی د یو عیسوي، د یو کافر کتاب چې یو څوک مطالعه کړي ضرور به د هغې نه متاثره کېږي سړی. د پوډري مجلس کې کښېنه، د هغې مجلس په تا تاثیر کوي، د چرسیانو مجلس په تا تاثیر کوي، د غلو مجلس په تا تاثیر کوي، نو د پنجپیریانو وهابیانو مجلس به څنګه په تا تاثیر نه کوي؟ ځینې خو بیا داسې وایي خپل عقایدو ته به متوجه یم چې ما به نشي غولولی. نو چې ته دومره پوهېږي چې د استاد غلطیانې ونیسي، نو ته څه کوې چې بیا هغې ته ګونډې لګوې او هغې ته کښېنې؟ دا داسې یو مخلوق دی په سلو کې 99% مخې ته به قرآن پروت وي، خو خبرې به ټول د بې اتفاقۍ او خبرې به ټول د دې وي چې تا څنګه په خپل بزرګانو، په اولیاء اللهو، په صوفیو حضراتو، په خپلو امامانو تا څنګه بې اعتماده کي، تا څنګه بدګمانه کي په خپلو مشرانو باندې. اول قدم، اوله حربه د دوی هم دا ده چې تا په خپلو مشرانو، په خپلو اکابرو، په خپلو امامانو دوی بدګمانه کوي. چې ته په خپلو مشرانو بدګمانه کړې نو بیا خبر خرابه شو. چې فضا د بدګمانۍ منځته راغله، معامله خرابه شوه. زه ډېر افسوس کوم بعضې سپینګیري علما، سپینګیري ملایان، اوس به موږ څه توصیه کوو د سپینګیرو ته؟ موږ ته حیا شرم راځي چې موږ یو سپینګیري ته به توصیه کوو، خو بعضې بس خدای داسې
داسې حالات راوستی وي چې په دې سپینه ګیره د هغوی دا خبرې د هغوی دا درسونه ډک د حسد او د کینې نه وي، د حسد او د کینې نه، تر څو چې د حدیث د قرآن د فقه په درسونو په د مجلس کې، جماعت کې، مدرسه کې، په ځای د دې چې د اتفاق د اتحاد، د مینې، د محبت، د یووالي خبرې خورېږي، هغه د بې اتفاقۍ او د حسد بوی راځي د هغوی د خبرونه. ځینې خو بیا داسې وایي چې پنجپیریان دې هم خدای وبخي، وابیان دې هم خدای وبخي، خو د پیران دې خدای نه بخي. دا څومره ړانده دي، د دوی دا زړونه د حسد نه ډک دي. صحیح ده، په پیرانو په صوفیانو کې به غلط خلک وي، په هر جماعت کې، په هر مکتبه فکر کې غلط خلک شته، صحیح خلک هم شته او غلط خلک هم شته. من حیث مسلمان د انصاف په نظر دی باید وکتلی شي، ښه ته دې ښه وویلی شي او بد ته دې بد وویلی شي. دا نه چې ټول په یو پړي سره وتړې، دا نه چې ته ټول پیرانو ته بد ووایې. که داسې شي د یو نیم هغه جعلي پیرانو د غلط پیرانو د وجې نه که یو څوک ټول پیرانو ته بد وایي، نو په ملایانو کې ډېر بد خلک شته که نه شته؟ هره باطله ډله وګوري ملا به ورسره وي، هره باطله ډله وګوري نو هغې سره به مفتي ناست وي، هره باطله ډله چې ګوري هغې سره به یو شیخ الحدیث ناست وي، ځوان سپینګیری به ورسره ناست وي. نو ته اوس د یو څو هغه غلطو علماو نه، د علماء سو د وجې نه ټول علماو ته بد ویلی شي؟ هېڅکله. د یو څو بد عمله حافظانو قاریانو د وجې نه ته ټولو قاریانو ته به بد ویلی شي؟ د یو څو غلطو مجاهدینو د وجې نه چې مجاهد وګوري چې غلط حرکت کوي ته به ټول مجاهدینو ته بد وایي؟ نه، بد ته به بد وایي، غلط انسان هغه ته به بد وایي. داسې نه کوي چې ټول اوس یو حاجي صاحب یو غلط کار وکړه نو ته به څه وایي چې ټول حاجیان غلط خلک دي؟ ټولو ته خو به بد نه وایي. پیرانو کې به هم غلط خلک وي، جعلي پیران به وي، پیداګیران به وي، خو دا خو مناسب نه ده چې ته ټول پیرانو ته بد وایي. قرآن کې چې څومره وګورو چې دا رشوت خواره پیرانو باندې یا جعلي پیرانو باندې چې رد راځي، اول پکې علما ذکر کوي پرور الله جل جلاله. احبار او رهبان، احبار یعنی علما او رهبان یعنی پیران. زمونږ استاسو اصطلاح بیله ده او د یهودو نصاراو اصطلاح بیله وه. ښه خلک هم شته زمونږ په دې جامعه کې او غلط خلک هم شته. موږ داسې نشو کولی چې اوس ګوره د پیر په لباس کې به پیداګیر او غل ننوتی وي، نو ته خو به ټول پیرانو ته بد نه وایې، یا غل ته به بد وایې. د ملا په لباس کې به ګمرک شده یو کس ننوتی وي چې د اتفاق په ځای باندې څنګه بې اتفاقي منځته راولي، نو ته به دې شخص ته بد وایې، ټول ملایانو ټول علماو ته به بد نه وایې. صحیح؟ د قاریانو صاحبانو ښه خلک دي، د قرآن حافظان دي، نگهبانان دي د الله د کلام. یو نیم به پکې خراب پیدا شي، ته به د یو نیم د وجه نه ټول قاریانو ته بد نه وایي. عین شکل مجاهد په لباس کې به یو غل ننوتی وي، نو ته به داسې نه کوي چې د غل د وجه نه ټول مجاهدینو ته بد وایي، ټول نظام ته بد وایي، ټول امارت ته بد وایي. نه، غل ته بد ووایه خو ټولو ته به بد نه وایي. نو دا مې توصیه ده دوی ته، الله دې وکړي چې دوی پې خفه نه شي. خو افسوس زمونږ د شرم راځي چې موږ څنګه د سپینګیرو علماو ته څنګه موږ توصیه وکړو چې تاسو داسې وکړئ، تاسو داسې مه کوئ. د اتفاق او د اتحاد وسیع نظر پکار دی، بیان د توصیه په شکل پکار دی. خلک که یو څوک بېلارې وي داسې انداز سره ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، په نیکو الفاظو سره ته باید دا د غلطې لارې نه سړی ښه لارې ته راولې. څه پیران دې ولیده په غلطه دي، په اخلاقو سره، په نیک خوی سره، په ښایسته نصیحت سره او په دلایلو سره یو سړی نیکې لارې ته راوله. داسې نه چې ته خلک متنفره کړي، ته کنزل وکړي خلکو ته. ته چې داسې مطلقاً وایې چې پیران بد خلک دي، پیران دې الله نه بخي، دا خو ډېر غلط فکر دی. ته دا غلطه ډله د پنجپیریانو وابیانو بزرگان معرفي کوي، او پیران چې هغه صحیح خلک دي هغه
خلکو ته داسې معرفي کړي چې بد عمل او الیاذ بالله بیکاره خلک، نو دا خو ډېر لوی ظلم دی، ډېره لویه بې انصافي ده او ډېره لویه جفا ده. هر شیخ دی او که هر مفتی دی باید د اتفاق او د اتحاد نظر ولرو. الحمدلله الله پاک داسې فضا موږ ته نصیبه کړې ده چې د کلونو کلونو بعد داسې فضا چې هلته موږ کولی شو چې خپل د مسلمانان سره متحد کو، متفق کو، دا نه چې د حسد او د کینې چشمې مو اچولې وي او صاحب هر چاته خوله اچوو بد رد وایو خلکو ته، نو دا ډېر غلط فکر دی. د اصلاح فکر پکار دی. د یو څوک په غلط حرکت باندې وګوري نو د هغې اصلاح پکار دی، داسې نه چې هغه نور متنفره کړي. الله پاک دی داسې سالم فکر او مفکوره موږ ټولو ته نصیب کړي. خو اول قدم کې موږ علماو ته د الله پاک نصیب کړي چې د اتفاق فکر ولرو، موږ د اتحاد فکر ولرو، حسد او کینه لرې کړو د زړونو. زه چې تاسو ته وایم چې حسد کینه مه کوئ او چې زه خپله وکړم نو دا به څه حال وي؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. خلکو ته وایي چې حسد مه کوه او په خپله په منبر ناست او بیا حسد کې، خپله قرآن ته ناست بیا حسد کې. شرم نه دی پکار، د شرم ځای دی. الله پاک دې ټولو ته کامل هدایت نصیب کړي. امین ووایي.